السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لپنده ډکه کیسه. که دا ستاسو اول راتګ وي لومړی زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د ګنټۍ نښان هم کېکاږئ. سلطان محمود غزنوي رحمه الله خپل ورور بهلول ته وویل چې ولاړ شه د قصابانو د ترازو چې غوښه پرېتلي وګوره، که د چا ډبره کمه وه له ځانه سره یې راوله چې سزا ورکړو. بهلول ومنله، بازار ته روان شو. د اول قصاب تیږه یې چې وکتله ډېره کمه وه. له قصابه یې پوښتنه وکړه ژوند دې څنګه تېرېږي؟ قصاب وویل نن وي که سبا خلک به واوري چې دا چاړه به مې په خپله سینه کې ننه ایستلې وي. له ژونده همدومره په تنګ یم. بهلول ترې روان شو. دا دویم قصاب کاڼی چې یې وکوت دغه هم تر خپلې اندازې یو څه کم و. بهلول پوښتنه ترېنه وکړه ژوند څنګه تېرېږي؟ قصاب په ژړا شو، ویل یې کاشکې خدای پاک بیخي نه وای پیدا کړی. ډېر خراب، ستړی، ناارامه او بې عزته ژوند مې دی. بهلول ترې روان شو. د دریم قصاب تیږه یې وکتله، وزن یې پوره و. له قصابه یې وپوښتل ژوند څنګه تېرېږي؟ قصاب وویل شکر الحمدلله، ډېر ښه ژوند مې دی. تر ډېرو خلکو مې اولادونه، ښځه، کور، مال او ملک ښه دی. ډېر خوشحاله یم. کله چې سلطان محمود غزنوي رحمه الله ته ورسید، سلطان پوښتنه ترېنه وکړه د قصابانو تیږې څنګه وې؟ بهلول وویل د یو څو قصابانو تیږې کمې وې. سلطان رحمه الله وویل نو ولې دې رانوستل چې سزا مو ورکړې وای؟ بهلول وویل خدای جل جلاله سزا ورکوله. د چا چې تیږې کمې وې ښه ورځ یې نه درلوده. عبرت: نن ورځ چې د مسلمانانو حالات په دنیا کې سم نه دي، همدې ته ورته داستانونه لري. اکثریت خلک مو په دنیوي ژوند کې صادق، رښتیني او صفا زړونه نه لري.